حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه. د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه اصلي نوم عامر بن عبد الله بن جراح او د قریشو د بنو فهد کورنۍ ته منسوب و. هغه وخت د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه په دعوت په اسلام مشرف شوی و چې لا فخر رسول صلی الله علیه و آله وسلم دار ارقم ته نه داخل شوی. د بدري صحابه څخه و، د عشره او مبشره و یو تن و او په هغو کسانو کې هم شامل و چې تر ونه لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس د سرښندنې بیعت کړی و. په کوم وخت کې چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د اسلام حق دعوت قبول کړ، په هغو شرایطو کې د اسلام قبلول د اور په سکروټو کې د لاس نه نویستلو په څیر و. خو ابو عبیده رضی الله عنه دغه اور ته په ورین تندي او پوره افتخار سره ور ودانګل، او دا وردانګل یې ځکه ومنل چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته له خپله ځانه ګران و. ابو عبیده رضی الله عنه یو سرښندونکی مجاهد، د زهد او تقوا، صدق او امانتدارۍ سمبول و. له همدې امله کله چې په 9 هجري کال د نجران د خلکو نماینده ډلې مکې ته راغلی او ویې غوښتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم استازی ورسره ولاړ شي او د حق دعوت او تعلیم ورکړي، نو سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم هغوی ته وفرمایل زه به له تاسې سره یو ریښتونی امانتدار ولیږم. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له لمانځه نه وزګار شو نو ښی او کیڼې خواته یې کتل او ما به د ځان ورښودلو لپاره ځان ورغځاوه تر څو چې دغه سعادت او د امین لقب را په برخه شي. په دې ترڅ کې د هغه نظر په حضرت ابو عبیده ولګېده او ورته ویې فرمایل له دوی سره لاړ شه او د دوی ترمنځ د دوی د ذات البیني شخړو په هکله د حق فیصله وکړه. دا همغه وخت و چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم فرمایلی و د هر امت لپاره یو امین شته او د دې امت امین ابو عبیده رضی الله عنه دی. ابو عبیده رضی الله عنه په دریمه قافله کې حبشې ته هجرت کړی او بیا د مدینې په لومړیو مهاجرینو کې هم شامل و. ابو عبیده رضی الله عنه ته الله جل جلاله، رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د اسلام مبارک دین تر مور پلار او ټول خپل خپلوانو ډیر محبوب و. د دې اثبات د بدر په معرکه کې هغه داسې وکړ چې د الله جل جلاله د خوښې لپاره د خپل پلار سر په توره وڅ کړ. د احد په جګړه کې چې مسلمانان په سخته ازموینه کې ولوېدل، حضرت ابو عبیده رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل بې حده مینې څرګندونه داسې وکړه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي د احد په ورځ په رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې یو سخت گزار داسې وشو چې د زغرې د جنگي خولۍ دوه کړۍ د هغه په دواړه خواته اننګو کې خښې شولې. زه د هغه خواته ور روان وم، کتل مې چې یو سړی په داسې بیړه د هغه خواته په منډه دی لکه چې په وزرونو الوزي، او دا سړی ابو عبیده و. ما چې کله وغوښتل چې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم له اننګۍ څخه کړۍ وباسم نو ابو عبیده راته قسم واچوه، ویل یې دا کار ماته پرېږده، زه به یې وکړم. په مخامخ غاښ باندې یې د یوه مخ کړۍ راوویستله، کړۍ یې چې وغورځوله د ده مبارک غاښ هم ورسره وغورځېده. د دې زړه دردونکي منظر په کتلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ په وینو رنګ و، ابو عبیده په خواشینۍ سره وفرمایل څنګه په فلاح ومومي هغه قوم چې د خپل پیغمبر مخ یې په وینو رنګ کړ او هغه یې د پروردګار خواته دعوت کوي. د خدای د لارې دغه ستر مجاهد په ټولو غزاګانو کې د یوه تکړه قمندان په صفت برخه واخیستله. څومره لوی شان و د ابو عبیده رضی الله عنه چې د سلاسل په غزا کې کله چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمرو بن العاص رضی الله عنه لپاره د مرستې لښکر ورولېږه او په هغه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غوندې شخصیتونه شامل وو، خو بیا هم حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د دغه لښکر قمندان وټاکل شو. د خبت په غزا کې چې کله رسول الله صلی الله علیه و وسلم څه د پاسه 300 تنه مجاهدین د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه تر قیادت لاندې ولېږل، په دې غزا کې له مجاهدینو سره د خوراک لپاره یو څه اندازه خرما پرته وه، نور څه نه و ورسره. حتی دومره سختي پرې راغله چې یو تن مجاهد ته به یې د ورځې یوه دانه خرما ورکوله. ټوله ورځ به
یو سړی د هغه خرما په خوړلو ورځ تېروله او دا خرما به یې داسې رودله لکه ماشوم چې د مور تایرې وي. اوبه به یې ورپسې څښلې او په هغې به یې ګزاره کوله. او کله چې هغه به ختمه شوه بیا به یې د ونو پاڼې خوړلې او اوبه به یې ورپسې څښلې. خو د مجاهدینو په صبر، استقامت او ثبات کې هیڅ ډول سستي رانغله. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم له رحلت نه وروسته هم حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما د خلافت په دور کې د خدای په لار کې جهاد ته ادامه ورکړه. کله چې د شام او ایران د جګړو اوږده لړۍ شروع شوه، امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شام خواته، ابو عبیده د فلسطین خواته، عمرو بن العاص د اردن خواته، شرحبیل بن حسنه او د دمشق خواته یزید بن ابي سفیان وټاکل. خو د رخصتېدلو په وخت کې ورته هدایت ورکړ چې که د جګړې په ترڅ کې تاسې یو ځای کېدو ته اړ وځئ نو بیا به تاسو ټول قوماندان حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه وي. حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه چې کله روانېده، ابو بکر صدیق رضی الله عنه تر ثنیة الوداع پورې ورسره مشایعت وکړ او د خدای پامانۍ په وخت کې ورته وویل: ای ابو عبیده، ښه عمل کوه چې ژوندی جهاد کوه چې مرې شهید مړ شه. خدای دې ستا عملنامه ستا په ښي لاس درکړي. په دنیا او آخرت کې دې ارمان پوره شه. په خدای جل وعلا مې د قسمي زه هیلهمن یم چې ته له هغو خلکو څخه یې چې له الله جل جلاله نه ډېر ویرېږي، له دنیا سره یې مینه نه وي، د آخرت غوښتونکی وي. الله جل جلاله په تا باندې ډېره پیرزوینه کړې ده چې ته یې د اسلام د لښکر د مشر په حیث د الله له دښمنانو سره د جنګېدو لپاره روان کړی یې. نو کوم خلک چې له الله جل جلاله نه منکر دي، له هغې سره شریک نیسي او د دروغو خدایانې ځان ته نیولي دي، له هغو ټولو سره جهاد وکړه. الله تعالی جل جلاله حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته په دې سترو جنګونو کې ستره فتحه په نصیب کړه. د شام او روم لښکرو ته یې ماتې ورکړه او په بې شمېره سیمو کې د توحید بیرغ ورپېده. حضرت عمر رضی الله عنه د شام د اوږدو جګړو په ترڅ کې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه پر ځای د قومندانۍ فرمان ولېږه. هغه دا فرمان پټ وساته او د جګړې له پای ته رسېدو نه وروسته یې ورکړ. خالد بن ولید رضی الله عنه وویل: ای ابو عبیده، الله جل وعلا دې په تا باندې رحم وکړي، ولې دې هغه وخت خبر نه کړم چې دغه فرمان درته رسېدلی و. امین الامت حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه جواب ورکړ: ما دا ښه ونه ګڼله چې جګړه در باندې خرابه کړم. موږ خو نه دنیوي اقتدار غواړو او نه د دنیا لپاره کار کوو، موږ ټول د الله جل جلاله په لاره کې ورونه یو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه مخکې وفات شو. حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ وفرمایل: که ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ژوندی وای ما به خپل جانشین ټاکلی و، او که پروردګار د هغه په باب رانه پوښتنه کړې وای ویلې به مې و چې ما د الله جل وعلا او رسول الله صلی الله علیه وسلم امین خپل جانشین ټاکلی دی.